نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام د روژې متعلق یو څو خبرې انشاءالله شروع کوو. سلسلوات په لغت عربي کې دې ته ویلی شي الصوم. الصوم د صاد او د واو او د میم نه جوړه شوې یوه کلمه ده. لکه ویلی کېږي صام صوما و صیاما. په لغت کې دا ویلی شي مطلق امساک ته بندول او الکف عن الشیء یا بندول د یو شي نه. لکه الله تعالی حکایت کړی په قرآن عظیم شان کې د مریم علیه السلام نه. الله فرمایلی دی فقولی انی نذرت للرحمن صوما، سورة مریم 26 نمبر آیات. مریم علیه السلام فرمایلی چې انی نذرت للرحمن صوما، ما منخته کړې ده د رحمان ذات لپاره صوما ای امساکا عن الکلام، ځان می بند کړی د خبرو نه، خبرې نه کوم. صوم چې دی دا په اسلام کې یو قسم دی د عباداتو. او دا عبادت دی او په اسلامی شریعت کې دا په معنا د الامساک عن المفترات على وجه مخصوص وشروط مخصوصة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية. ځان بندولی د هغه مفتراتنا چې هغه خوراک، څښاک، جماع او د سحر نه نیولې چې کله فجر ثانی داخل شي نو د هغې نه نیولې تر لمر د پرېوتلو پورې نو دا د روژې معنا ده. تمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر الى الغروب. خوراک څښاک نه به بندي او به صوم چې دی ځان له روژه چې ده دا په رمضان پورې منحصر نه ده، بلکې د رمضان روژه چې ده دا خو فرض ده په کال کې یو ځل. د صوم لفظ چې دی بلکې دا ټولو انواعو د روژو ته چې دی دا شاملیږي. لکه روژې ډېر قسمونه لري چې دا یو د رمضان المبارک روژه چې دا فرض ده، فرض عین ده. او د دې نه سوا چې نورې کومې روژې دي هغه روژه د قضا او روژه د نظر او روژه د کفارې یا نور نفلی روژې چې دي. لکه د محرم، د شوال، د عید الفطر والاضحى
نو حاصل دا چې روژه په اسلام کې دا یو عبادت دی چې په دې معنی مسلمانان متفق دي په اتباع او په نهج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. صوم چې دی دا یو د ارکانو د اسلام نه مهم رکن دی، د ارکان خمسو د اسلام نه یو مهم اصل او رکن دی، او د دې لپاره فضایل او دارنګه په روژه کې قیام د شپې ودرېدل عبادت کول، خصوصا په عشر الاواخر کې اخرنو لسو ورځو کې ځکه چې پای کې لیلۃ القدر ده او دارنګه هغې سره تعلق لري زکات الفطر سرسایه چې ورته وایي چې هغه په نزد د مسلمانانو د هغې لپاره پای کې خوشحالي ده او دارنګه صله رحمي ده او نیکي ده او خیر دی مسلمانانو دپاره. روژه چې را فرض شوې ده په مسلمانانو باندې د هجرت په 2م کال باندې، او دې لپاره دلایل دي په قرآن عظیم شان کې الله فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. الله تعالی دې مؤمنانو ته په ډېر ښایسته صفت سره اواز کوي چې اے مؤمنانو فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روژه د رمضان. او دارنګه بل ځای کې الله فرمایلی دي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، څوک چې حاضر شو ستاسو نه دې میاشتې ته نو هغه دې روژه ونیسي. او په حدیث کې بنی الاسلام علی 5 هلته هم ذکر شوی دی. بل حدیث کې چې یو عربي پوښتنه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د شرائع الدین باره کې، نو هغه ورته وایي چې آیا نور څه شته؟ نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي چې صوم رمضان، روژه د نیول د رمضان المبارک. نو دا روژه چې ده دا فرض ده په یو هر مسلمان مکلف باندې چې او بالغ وي او روغ وي، غیر دې نه چې یو سړی په سفر کې وي یا مریض وي کولی شي چې دا وخوري او بیا قضا راوړي. که چېرته مریض شیخ پانی وي نو د هغه نه فدیه ورکول به دا جایز ده. نو روژه د دې لپاره او هغه ښځه چې هغه حیض ولري او یا نفاس نو هغې نشي نیولی. نو د روژې لپاره ارکان دی او شروط دی او دارنګه مبتلات په څه سره باطلیږي، مستحبات او مکروهات او احکام د فطر، دا به انشاءالله په وخت سره بیانو. نو ما چې کوم آیات ذکر کړی وایي کې الله فرمایلی دی مؤمنانو فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روژه نیول. نو موږ او تاسې دې میاشت دپاره تیاری وکړو او د دې دپاره خپل ځان برابر کړو. الله تعالی دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي او الله تعالی دې زموږ او ستاسې د ګناهونو د محوې سبب وګرځوي دا میاشت، او الله تعالی دې موږ او تاسې باندې په خوشحالۍ باندې راولي.